تر هغه وروسته چې د کابل ګردیز په لویه لاره د بارونکو موټرو له لوري د ډیر وزن د لیږد له کبله د یادې لویې لارې د زیانمنېدو په اړه راپورونه خپاره شول. د ټولګټو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ بارونکی موټر د یاد وزارت له لوري تر ټاکل شوي وزن د ډیر بار د وړلو حق نه لري. د ټولګټو وزارت ویاند مولوي حمید الله مصباح باختر اژانس ته ویل چې د ټول هیواد په کچه پر لویو لارو د بارونکو موټرو لپاره د وزن د اندازې مقرره د تطبیق وړ ده او هیڅ چاته به تر ټاکل شوې اندازې د زیات بار وړلو اجازه ورنه کړي. دروند وزن په همدغه لاره باندې موږ راګرځولی دی او هغه مشران توقیف شوي دي. نمایندګیو ته مو په وار په تکرار سره ویلي دي او له شرکتونو له نمایندګیو له ټولو له موټروانانو له موټر چلوونکو له ټولو مو په وار غوښتنه کړې ده چې د مقررې پر اساس تاسو ته اجازه ده تر هغه زیات وزن د ټول ملت د ټول ولس شریکه شتمني نقصان ورته رسوي تاواني کوي چاته اجازه نشته. څوک چې هم د دغه مقررې خلاف کوي هغه توقیف دي او هغوی سره به قانوني چلند کوي. نوموړي د کابل ګردیز د لویې لارې په هکله وویل چې د دغې لارې د بارونکو موټرو د کنټرول لپاره اوس مهال په پکتیا کې د لوړ توناژ تله فعاله ده او ډیر ژر به په غزني کې هم د لوړ توناژ یوه تله فعاله کړي چې د ګردیز په لویه لاره د تلونکو بارونو د کنټرول په برخه کې به مهم رول ولوبوي. مصباح همدارنګه وویل چې یو شمېر بارونکي موټر یې د کابل ګردیز په لویه لاره تر ټاکلي وزن د ډیر بار د وړلو له کبله توقیف کړي هم دي. تر دې وړاندې د زرمت د ځوانانو د ټولنې غړو او د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو باختر اژانس ته شکایت کړی و چې هغه بارونکي موټر چې پاکستان ته د کابل ګردیز په لویه لار د ډبرو سکاره لیږدوي د ډیر وزن له کبله یې یادې لارې ته سخت زیان اړولی او کندې یې پکې جوړې کړي دي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی و چې که دغه ستونزه ژر او پر وخت حل نشي نو لرې نه ده چې د کابل ګردیز لویه لاره به د جرونو او کندو له کبله سخته زیانمنه او تګ راتګ به پرې ستونزمن شي. په همدې حال کې د ټولګټو وزارت ویاند زیاته کړه چې د 5 نورو اړوندو وزارتونو سره په ګډه د بارونکو موټرو د وزن په تړاو تازه طرحه جوړه او د تایید لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده چې تر تصویب وروسته به ډیر ژر د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ټولګټو وزارت د اړوندو ریاستونو له لوري تطبیق او د اوسنۍ طرحې ځای به ونیسي. له 5 وزارتونو او لوی ریاستونو سره په همغږي موږ یو مقرره تیاره کړې ده. کوم وخت چې د وزیرانو شورا تصویب کړله هغه به بیا دایمي مقرره وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د مالیې وزارت په یو خبرپاڼه کې هغه بارونکو موټرو ته چې د ډبرو سکاره لیږدوي خبر ورکړی و چې له دې وروسته د تورخم له لارې تګ راتګ نشي کولی او خپل انتقالات به د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو له لارې ترسره کوي.